شیرخان بندر څخه تر کندوز ښار پورې د 3 کیلومترو په اوږدوالي د 110 کیلو ولټ برېښنا لیږد نوي رغول شوي مزي پروژې پرانیستنه وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا لیږد شبکو پراختیا سربیره هیواد ته په بشپړ ولتاژ د ډاډمنې او پیاوړې برېښنا رالیږد په موخه د شیرخان بندر څخه تر کندوز ښار پورې د 3 کیلومترو په واټن د تاجکستان وارداتي برېښنا مزی په نږدې 40 ورځو کې د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په لګښت نوی کړو. د دې سترې رغنیزې پروژې پرانیستې مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د برېښنا او ګڼو نورو برخو کې شوي پرمختګونه پر خپل ځان د بسیاینې او اقتصادي خپلواکیت کې مهم وبلل. دغه لاین چې د تاجکستان هیواد څخه برخه اخیستل شوی د کندوز تخار او بغلان ولایت سره وصل کیږي او دغه مجاهد پرور او اسلام پرور ولس ته برېښنا ورکول کیږي له ډېرو ستونزو سره مخکینی لاین کې موږ په اعظمي ډول 45 میگا واټه برېښنا اخیستلی شوی، خو د دغه لاین له افتتاح څخه وروسته به انشاءالله موږ په دغه لاین کې په اعظمي ډول تر 15 میگا واټه برېښنا اخلو اخیستلی شو. د کندوز برېښنا حفظې ریاست د عالمانو شورا غړي ښاغلي شیخ عبدالحکیم د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ولایتونو ته د شبکو اصلاح او پراختیا پاملرنه وستایله. دا د خوشحالۍ ځای دی چې الله رب ذوالجلال یو عظیم امن را کړی دی، وروسته د امن څخه د آبادۍ کارونه روان دي. مراسمو کې د کندوز برېښنا حفظې ریاست عملیاتي مرستیال انجینیر امیر محمد اعظمي مرکز او ولسوالیو کې د شبکو اصلاح پرمختګونو یادونه وکړه. مونږ په شیرخان بندر شبکه کې چې تقریبا 15 کاله د هغې شبکې نه کیږي، شبکه زړه ده، د هغې اصلاحي پلان د 1403 کال په بودجه کې شامل دی. هیواد کې د برېښنا شبکې اصلاح او وارداتي برېښنا لیږد موضوع اساسي رغونې اړوند ګڼې پروژې دا مهال د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې تر کار لاندې دي چې بشپړېدو سره به یې د برېښنا رالیږد او ویش اسانتیاوې زیاتې شي او د ضایعاتو کچه به هم ورسره راښکته شي.